د سلفیانو په اړه معلومات راکوي. سلفیان څوک دي، څه غواړي، مفکوره یې څه ده، د چا لخوا رهبري کیږي او د طالبانو د لیدلوري سره یې ټکر په څه کې دی؟ سلامونه احترامات تاسو ته ټول لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. سلفیان دوی چې کوم استدلال د ځان په حق کوي وایي چې موږ د سلف صالح په لار روان یو، یعنی د پخوانیو په لار روان یو چې د پخوانیو د دوی هدف اول دا ده چې پخوانی اول اسلام رهبر او شخصیت هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د هغه وروسته خلفای راشدین او سلف صالح په قدم باندې روان دي. تر دې حد پورې چې دوی ځان ته څنګه سلف صالح وایي، په حقیقت کې هر مؤمن مسلمان هغه د سلف صالح په نقش قدم باندې روان دي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روانېده دا د هر مؤمن مسلمان مکلفیت او مسؤلیت ده. سلفیان د بدعاتونه او د ځینو رسم او رواجونه چې د اسلام سره په ټکر کې وي هغه نه ځان مبرر ګڼي، په هغه په مقابل کې د قرآن او د حدیثو نه استدلال کوي. او د طالبانو ډله چې دا زیات د پیرانو د اهل طریقتو د ځینو داسې کارونو چې په رښتیا سره په قرآن او په حدیث کې نه دي راغلي، هغه ته خبره سلفي نه یم او د سلفیانو سره تړاو هم نه لرم. په تر کومه حد پورې چې عادلانه څنګه ویلې سو سلفیان په هر هغه څه باندې نیوکه کوي چې هغه د قرآن او د حدیث سره سمون نه لري. بله، نو د داعش او سلفیانو ترمنځ رابطه څه ده؟ آیا هر داعشي سلفي دی او یا هر سلفي داعشي ګڼلی شو؟ د دې امکان شته چې اکثره داعشیان د سلفیزم یا وهابیزم سره اړیکه ولري، خو هر سلفي ته یا هر وهابي ته موږ داعش نشو ویلی. دا خلک د قرآن او د حدیث په استدلال کې په نورو باندې په توندو الفاظو باندې نیوکه کوي چې د طالبانو په کړنو باندې خپل مولوي سردار ولی صاحب هم د کلکې نیوکه کولې او ویل کېده چې په اخره کې طالبانو په زور باندې په د باندې هغه هم کړیو د طالبانو سره دوه هغه یو تړون کړیو یا د طالبانو په لوی جرګه کې دوه برخه هم اخیسته و او د طالبانو د مشر سره بیعت هم کړی وو او د ځان نو همدغه پوښتنه راولاړیږي، اټکل کولی شي چې د داعش لخوا مثلا به وژل شوی وي او که ځینې رپوټونه داسې هم شته چې وایي طالبانو ښایي په خپله وژلی وي؟ اکثره پلویان یا اکثره افغانان چې کله ګوري هغه د دې ګوتې طالبانو ته نیسي، ولې دا لومړی قتل نه ده. که تاسو پام کړی وي د طالبانو د اولو ورځو کې چې دوی کله افغانستان ته راغله او کابل یې ونیو، دوی د شیخ عبیدالله متوکل په نامه باندې د وهابیانو یو دینی عالم چې ډېر فصاحت او بلاغت درلوده او په قرآن او احادیثو باندې استدلال کوي، تر ډیره حده پورې پلویان درلوده، په مرموز شکل باندې هغه په شهادت ورسو، د کور نه بوت خپل زندان ته په زندان کې په شهادت ورسو، بیا یو ځکه ویالې ته وګرځاوه. نو دا لومړی نه ده، نو د اکثره پلویان د طالبانو ته مستقیما ګوتې بالکل په دوی علما د افغانستان نه وتښتېدل، څوک پاکستان څوک ایران ته لاړل، او هغه علما چې اوس په هیواد کې شتون لري د هغوی ژوند هم په خطر کې ده. بالکل ستاسو د خبرو په ارتباط یو تازه رپورټ کې راغلی چې د افغان سیکانو یو بله ډله هم له هیواده ووتله. په افغانستان کې لږکۍ په ځانګړي ډول مذهبي لږکۍ او شیعه وګړي د مرګونو بریدونو سره مخامخ دي. تاسې د لږکیو په ځانګړي ډول مذهبي لږکیو په اړه د طالبانو لیدلوری